ګرانو مینوالو السلام علیکم. دې ټیم کې زه د جنګي ګراوند ته راغلی یم. نن فاینل دی. نن به موږ د بونیر ټیم د کپتان نه تپوسونه کوو چې هغه موږ ته څه وایي د دې میچ په باره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کپتان صاحب تاسو نه څو تپوسونه کوم، تاسو مالا جوابونه راکړئ. تاسو چې فاینل ته راوړئ تاسو څه فیلینګ کوئ؟ ټول لړمبه خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له خبرو کولو موقع راکړه، او دې نه وروسته ارګنایزر کمیټۍ د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې دلته موږ له په ټورنمنټ کې ګیم د کلاولو حصه راکړه. خپل کوچ او د کوم هیډ کوچ را هم ډېره شکریه ادا کوم. او ټورنمنټ په لحاظ باندې تا خبره وکړه، ټورنمنټ خو ماشاءالله اوسه پورې چې څومره میچونه شي دا خو ډېر پرامن میچونه شي، دا پرامن ټورنمنټ روان دی. اوس نن تاسو ته پته لاس فاینل میچ دی، د دې به موږ ګیم ټول موږ وایو چې انجوای دی انشاءالله، پر امید یو چې ښه ګیم وشي. تاسو خپل کسانو ته هغه دې باندې ډاډی چې لکه دوی به میچ وګټي که نه؟ او انشاءالله. او په دې پیش خو نن باران شوی، ستاسو خیال بالنګ په وروسته نه و؟ ټاس موږ ګټلی، بیټینګ دعوت هغوله ورکړی. دې ټیم کې زه د ارګنایزر سره ولاړ یم چې هغه موږ ته د میچ په باره کې څه ویل غواړي. دا نن خو دا باران شوی دی که نه، نو دا میچ بل ټیم باندې نه و. اصل کې موږ میچ چې کوم دی نن ورځ خوښه کړې وه ډېر ورځې نه مخکې، او دا ټیم چې کوم دی بونیر والا دوی پرون سیمی فاینل وګټو، او دوی موږ سره دلته ایسار شول، پاتې شول په خپل ځای باندې. دوی ځای ډېر لرې و، د هغې د وجې موږ دا میچ اوس نه شو کینسل کولی. جی او تاسو ماته دا ووایئ چې لکه دا ټیمونه چې کوم دي دې کې زیات د کم ځای کسه ټیمونه راغلي دي؟ دې کې تحفه جلاله وه، بونیرو، نو د دې خپل تقریبا دې کې د تیملګرې پورې کلاډیان وجنګېدل، د بونیر نه والا تیملګره داسې د مردانه پورې کلاډیان دې کې وجنګېدل. ماشاءالله یو ښه ښکلی ټورنمنټ شو. نن د هغې فاینل دی. خیري څنګه پکار یا د ټیم نه انشاءالله مونږ خو مخکې داسې کړی دی، کرکټ باندې ښه پوهېږو، انصاف کار به کوو، د چا په دا کې پسې نه ښه ګیم به کېږي انشاءالله. مخکې هم ښه شوی دی، او پیچ نن باران شوی دی، ښه ګیم به پکې کېږي، رنځونه هم پکې ښه کېږي. او زمونږ فیصله به داسې د انصاف فیصله وي، چا سره به زیاتی نه وي، ځکه چې زمونږ د لرې لرې مېلمانه دي. مونږ وایو چې هر انسان خوشحاله وي، څوک خفه لاړ نه شي. او مخکې میچونه ډېر ښایسته وشو. امپایر ارګنایزرانو ستاسو لپاره څه داسې هغه اوس خو پته نه لګي، دا پټې خبرې دي چې موږ له څه راکوي څه نه راکوي، خو بس اوس ولاړې خپل هم شوق دی، کرکټ هم کړی، پوهېږو پرې. ټیک شو. تاسو چې کوم دا ټاس لکه دا فیصله مولې وکړه چې لکه مخکې بیټینګ کوئ، باران هم شوی دی، دا خو موږ فیصله ونه کړه، دا خو هغوی وکړه، هغوی ټاس ګټلی و که نه، موږ له بیټینګ ته راغو. او تاسو چې کوم کسان راوځي دي نه ته لکه ته متاثره چې لکه دا به میچ وګټي که نه؟ او انشاءالله متاثر یم، چې نور خو د ګیم خبره ده، چا ښه ګیم وکړو بس هغه به ګټي. نو ورکوي کوم چې ته دې له به تاسو څه پیغام ورکوئ؟ نو دې له خو زه دا پیغام ورکوم چې په دې یو سړی نه خبر کېږي، دا مثال ګیم دی که نه، څوک پې ګټي څوک پې بیلي خبره ده، قسمت هم ده. او بل دا چې څه ښه ګیم وکړو، چا خواري وکړه، چا محنت وکړو، نو هغوی له خدای حوصله ورکوي. او ته څنګه ته پکې څه داسې کردار ادا کوې په دې کې؟ بس زما دا کردار دی چې زه بس کیپټن یم، جنګي فضل وي. نو بس چې تاسې اوس هر څه ګڼئ که نه، خو بخیر بیا هم خوشحال یو. دا غټه خبره ده، فاینل ته وتي یو، دا زموږ دپاره غټه خبره ده. اوس که بیلو او که ګټو یې بیا د قسمت خبره ده. زه تاسو له دا درکوم چې تاسو فاینل ته وتلې، زه ډېره مننه، ډېره مننه. مجھے آؤٹ ہونے سے نہیں، ٹک ٹک سے ڈر لگتا ہے. مخالفوں رن تو بھاگو، اس پہ بھی کیا پیٹرول لگتا ہے. جیت کی اڑانوں میں ہم ملیں گے، گرتے سروں میں ہم ہی اٹھیں گے. ہم ملیں گے، گرتے سروں میں ہم ہی اٹھیں گے. اس کھیل میں ہے یہ رنگ ہم سے رنگ ہم سے. اپیل کو جو نہ مانے گا دھرنا دے کے منوا لیں گے. جو بھی کرے گا زیادہ شور اس کو چپ ہم کروا دیں گے. ہم جیتے یا ہارے نہ پڑیں گے کم تم سے. اس کھیل کے میدان میں ہے دم ہم سے دم ہم سے. سب کو لے کے اڑ جائیں گے.
निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 खेल ये ऐसा के दिल न संभल पाए। Here come the kings, दिलों के बादशाह। कराची किंग्स लगा के विंग, सबको लेके उड़ जाएंगे। शहर बड़े दिल वालों का, सब आपस में जुड़ जाएंगे। हम जीते या हारे ना पड़ेंगे कम तुमसे, इस खेल के मैदान में है दम हमसे, हमसे दम हमसे। पब्लिक बोले जीत कर आउट, बूम बूम लाला होप नॉट आउट। चल रहते हैं मिलके, ना भरम दे तुझ पे, हिम्मत तोड़े बेटे रन हमसे, हमसे रन हमसे। मुझे आउट होने से नहीं, टुक टुक से डर लगता है। मुखालिफों रन तो भागो, इसमें भी क्या पेट्रोल लगता है। जीत की उड़ानों में हम मिलेंगे, गिरते सरों में हम ही उठेंगे। जीत की उड़ानों में हम मिलेंगे, गिरते सरों में हम ही उठेंगे। इस खेल में है ये रंग हमसे, हमसे रंग हमसे। अपील को जो ना मानेगा, धरना दे के मनवा लेंगे। जो भी करेगा ज्यादा शोर, उसको चुप हम करवा देंगे। हम जीते या हारे ना पड़ेंगे कम तुमसे, इस खेल के मैदान में है दम हमसे, हमसे दम हमसे। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 खेल ये ऐसा के दिल न संभल पाए, देख के तेरी जान निकल जाए। रोकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, मार के बाजी ये रहेंगे हम। जीत हो या हार हो, दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला
हम वार के नजरें उतार के थोड़ा थोड़ा प्यार से दिल जीत जाए सुबह अखबारों में गलियों बाजारों में सैकड़ों हजारों में आ जाए होठों पे सबके होगा अपना नाम जश्न का सा समा हो सरेआम